السلام علیکم ګرانو کتونکو. د ښاغلي حبیب ګل حبیب صاحب نه یو مزیدار مزاحیه نظم اورو. حبیب صاحب شیخ صاحب تاسو د سپو د غپ د نظم فرمایش وکړو خو د دې هغه واقعه به درته زه ووایم چې بالکل اول خو په کار دي ګران چې هغه وویلی شي. ما بیا د هغې ترجماني کړې ده که نه. دا زه په یو لار باندې روان وم هلته یو دوه سپي و هغې مستي کوله نو هغه یو به ورته د غورارې غوندې کوه د لکۍ به یې واله راواله بل به ورته غپ غپ کوله نو ما یاره څه پروګرام دی د دې څه دغه کوي که نه نو د هغې په مقصد زه د دې پورې ورسېدم چې هغې مطلب دا یې لکه یو بل سره یو قسم خبرې کولې د غورارو چې به یې کوو د لکۍ به یې ونه دو ته خبره کوله او د دې ګورې په خپل منځ کې دا ښه ضروري خبرې باقاعده نو سلا مشوره وه دا بل چې دی نو دې ورته لکه غپ غپ چې به ده به ورته ښه ونه کول که نه لکه سړی چې یو خبره کوي بل ورته ښه نه کوي نو به دغه حساب د دې مو او هر زناور تقریبا دا ټول زناور چې څومره دي دوی ټول خپلو کې خبرې کوي خو موږ پرې نه پوهېږو نو بس ما د خپل په دې باندې به سلیمان علیه السلام پوهېده شاباس نو ما د دې د خپل ذهن مطابق د دې دا ترجماني وکړه چې دا کوم دا غورارې کوي او دا لکۍ سنډي نو دی وایي چې وی راځه یاره لګو نن دواړه خپلو کې لږ ګپ دی بل ته وی راځه یاره لګو نن دواړه خپلو کې لږ ګپ نو دی بل ورته وی غپ بل اوس وایي چې بھائی ګپ خو لګو خو څه ګپ به لګو ورته وایي زما دغه مالک او تبا دی کې خالق وی زما دغه مالک او تبا دی کې خالق نو څوکۍ را باندې کوي خو ډوډۍ نه راکوي یو کپ نو دی بل ورته وی غپ بل ورته اوس وایي ته خو یاره ښه د ورځې بیهودی ته خو یاره ښه د ورځې بیهودی نو زمونږ دغه خنځیر نه زه وهلی نشم رپ نو دی بل ورته وی غپ بل ورته اوس وایي څوکۍ را باندې وکړي او تپوس مې رستو نه کړي څوکۍ را باندې وکړي او تپوس مې رستو نه کړي نو وهلې مې په دې خبره دی ورسره جړپ نو دی بل ورته وی غپ بل اوس ورته وایي وی زمونږ هغه خدایوالې او پرونې یې یموالې وی زمونږ هغه خدایوالې او پرونې یې یموالې نو په تندر دی خدای سوړ کې مالی نه راځي څه تپ نو دی بل ورته وی غپ اوس دا بل ورته وی راځه چې زو بازار ته کور پرېږده دې مردار ته راځه چې زو بازار ته کور پرېږده دې مردار ته نو اوسېږو به بازار کې نه راځو په دې طرف دی بل ورته وی غپ هلکه وایي بازار ته چې لږ شو هلته به څه کوو او ورته وی بازار کې قصابان دي په سپو ډېر مهربان دي بازار کې قصابان دي په سپو ډېر مهربان دي او غوزی به مونږ ته غوښې مونږ وباسو به ترې خړپ نو دی بل ورته وی غپ او یې وی اډوکې خو بېسیاره او پراته وي هلته یاره وی تپوس د چا نه نشته خو وباسه ترېنه کرپ نو دی بل ورته وی غپ هلکه دا خو یې غوښې و اډوکې خو هر څه وشي اوس به څه کوو وی بیا به څه کوو وی بیا سوال به د الله کړو حبیب ته به دعا کړو بیا سوال به د الله کړو حبیب ته به دعا کړو نو لیکلی دی په مونږ ښکلې نظم د ګپ شپ نو دی بل ورته وی غپ وی راځه یاره لګو نن دواړه خپلو کې لږ ګپ نو دی بل ورته وی غپ ډېر ښه حبیب ګل حبیب صاحب ډېر ښه بس دا ډېر مزیدار بس په ګپ شپ